دا راته ووایه چې سنډه قیمت څه دی؟ سنډه قیمت خو جي موږ په 4.5 लाख راسپړډلې دی ګاګ ته 5 लाख وایو ولا ریټ چانه دی لګا 5 लाख دې کټ سوزه کېږي بس دې وزن هم دی کنه 12 من وزن 12 من نو کلاینټ ګاګ وغیرہ پر راغله دی یو ګاګ دی په 440 تو 1 लाख 10,000 غاخونه پوری دي موږ ته خوښ شي تاسو خیر 1 लाख 10,000 څنګه څنګه کې واخله څو میاشتې وساتو یارا دوره دی وښې چې راوځي لکه خواري ماری وسره راغلی نن ده به څور کمر سره ځای فاروق भाई مبارک شه سودات بری واسه الله قبول کړي امين څو واغسته دوانه 2.5 یو نه یو دوانه یو کورګي به لاله وي یو کورګي څورو نه ورونه نه بس دا ټول روري ده روري ده وانه ماشاءالله سره خوري مزدار واغسته ماشاءالله الله دې قبول منظور ډېر داسته شکر کم جی زه میدان یم د میدان په دل تراله دلته راغلی ماشاءالله ساروی د واغسته واموسته دام په سو واغست دام په 1 लाख دی کو 1 लाख ګران نه دی بس کمپرمایز څوک نه کوي دا غریټون دی نو خوشاله دی نو بس خوشاله ما خو ده په 1 लाख او خده هغه خو شو دی هغه خو باندې دوه او خو کمپلیټ فول لغه غاخونه خپل نه 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 بلې دي زه مبارکم شه دا راغلي دیو دا ګدل ته خرڅي پته نه لګي د ګټ په سر دیو چې زمونږ 50 سالي نو په کار چې دیو 50 سالي په کار چې د اخستون کې نه سوالي او دیو دومره ظلم کوي چاته وې 2000 راکاو چاته وې 3000 راکاو چاته خو چې پسې څوک راځي کو پسې څوک دغه زمانه 2000 روپۍ زمونږ نه واغستې نو دا ظلم چې موږ ته مطلب د درخواست کوي چې ته ټول ته چې به دې انکوایري وکړي او دا ولې دومره ظلم بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو باندې سره جی اته رحمان تاسو سره کلی وي لور دیر خزانه بایپاس ترې په نو باندې دا یادي مونږ هر کال چې کله د قربانینو ورځ شپې مونږ هڅه وکړو دلته راشو څنګه تاسو په بدري ورځ اختر د پاتې او دا ډېره لویه میله ده د لور دیر دا پر دیر ورسره باجوړ دریو سلور د لور لپاره دا ډېره کړه کومه میله ده دلته وي دا هر جمعه وي چې د اختر ورځ شپې دي بیا هم پکې ماشاءالله ډېر خلک راغلي دي اغوستونکي هم دي او سوداګر هم دي نو نن آغاز کوم دوسره هم خبرې کوم لوی اختر لوی جی راځئ جی عزتمندو پښتنو دا وخت تاسو کته شي خزانه په بایپاس دغه میله کې ملګرو سره ډیلینګ روان اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سره سود درته وای دا 90000 او تاسو ته سره ما تر ریټ نه دی ویل او خو ریټ وساکو کلاسیک ورا خو میله ده دا باندې 90 وای زه 50 څنګه وساوي ته تاسو پوښتنه ته تاسو وای ما د 90000 90 جی گزاره پکې سونه وشي یاره سلور ضروري تاسو څه وایي شي زه به ورته وایم زما خو جوړ شي دا نو خو بل ته به وایم چې دا نه بل ته به ځم اخر کې اړه دې پسو پورې سکیو بس جوړ ما په شپږم پیړو بس کې لای مال نه راځم لاس فائنل به پسو ورګي چې څه راځي نو صحیح زه به ورته وایم زه به ورته 75 وایم دا چې څه وای زما را په فرافه زه به ځان نور ګرځم دا راته میله کې څه پوزیشن دی سارو سکال پوزیشن دار زبې تیز ریټونه تیز بنهایت تیز شاته وجه صدا ولې شاته وجه دار چې په پنجاب نه بیان راځي یا په جوړه ده کنه چې دا تخته کې د 15 کیلو سي ده د دې نه پورته را وزن نه
او ډېر کچ قد والا نه ده که عمر پوره ده عمر پوره ده په غاښ پوره ده کان بیا هم د غاښونو والا خو دلته په 50,000 شپېته خو عمر پوره ده خو تا له خدای عقل درکړی به ګورې دا خو بیپاریان د سوداګر دي نه په هغې نه به علاوه ځان ته د څه ورسته چې باید ته وایې دا په غاښ دوره حقه شی نو په غاښ خو پکې هم راوستي هغه خو به یې میله کې شته چې خدای جوړ مې دی نو دا یې ورته په رشته کې لګولي نه لکه دلته غاښ خو دی لکه عمر پوره ده خو غاښ یې رانه دی کړي نه دي کړي ورنه هغې راوستي دي پوره دی وایي عمر پوره ده خو موږ خو بیا هغه شان ته لکه نه ورځو صحیح ده او عزتمندو پښتنو ور ډېر زیات خیال کوي ځکه چې ابره زموږ یو غرسوکي ته لاړو او څاروي هم پیدا کړو ماشاءالله پریټ هم خو او غټ غټ هم چې کله بیا موږ سهار وختي لاړو څاروي پسې نو د سیس غاښونه نه پوره نو خیال پکې ډېر کوئ دا غریبانان هم راغلي خپل محنت خواري ورسره ډېره کوي نو الله دې وکړي چې تاسو دلته څاروي واخلئ او ښه څاروي واخلئ ځکه چې کوم سنت ابراهیمي ده هغه په صحیح توګه ادا کوي سفر لا روان دي راځئ موږ سره وګورو څه شي کوو زما دا ګیله ده چې یاره دلته کې د ترې په دې میله کې او په دې میلو کې دلته کې دا کم کسان ناست دي ټیکهداران دوی ډېر ظلم کوي زیاتې کوي څه قسم ظلم یو مطلب دا دی چې په یو څه پرسنټیج پته نه لګي چې یاره وختي موږ دغه واخیستې وي چې یاره دې 2000 روپۍ ټیکس کېږي 70,000 روپۍ ما درې دغه واخیسته که نه نو دوی ما ته وایي چې یاره دې ته به 2000 روپۍ ټیکس راکړي نو ټیکس خو اول په شریعت کې د سره که نه شته دی 2000 ټیکس ستا نه واخیست ما نه دی اخیستی زه چېرته ورکوم خاصې دوی وایي چې ماله به راکړې بیا وایي چې یاره 2000 کېږي ته 3000 راکړې بیا ته نه څو واخیست ما وایي چې یاره 3000 روپۍ زه تا په څه شي درکړم ولې درکړم اوس یې ته نه واخیست که نه او دا چې دا څومره کسان دا څوکیدار راغلي دوی دا دلته خرڅوي پته نه لګي د ګټ په سر دوی وایي چې زموږ نه 50 سالي نو په کار چې د دوی نه 50 سالي نو په کار چې د اخیستونکي نه 100 والي او دوی دومره ظلم کوي چاته وایي 2000 راکړه چاته وایي 3000 راکړه چاته خو چې پسې څوک راضي کو پسې څوک دغه زما نه 2000 روپۍ زموږ نه واخیستې نو دا ظلم دی چې موږ ټیمو ته مطلب د درخواست کوو ټیسو ته ټولو ته چې باید د دې انکوایري وکړي او دا ولې دومره ظلم شروع دی تاسو راشئ او د دې مطلب دا دی چې د ګډ او چیري په سر مطلب دا دی که 200 لګ دی 100 لګ دی او د غټ څاروي په سر ولا 1500 کې دی خیر دی که نه خامخا د ازمکه هم د چا د څه سړک دغه کړي د دې باره کې څه دغه نو باید د دې ظلم دی مخنیوي موږ دا وایو چې د ظلم مخنیوي وشي بس ټیمې ته ټیمو ته به میسج ته مې دا هغه کې هو او دلته چې کوم دا ملګری راغلي کوم کلاینټس کسټمر یې سره زیاتې پکار نه ځکه چې هغه واخلي هغه په ټیکس ورکړي بھائی که د سوداګر چا شکایت هغه په خپل وایي سوداګر دا دلته څومره بیپاریان چې دي که نه که دوی چا څه شکایت دي نو پکاره چې هغه هم وایي چې یاره مې ټیم خبر شي دې څو د مکمل دې نه خبر شي چې یاره مطلب دلته هغه سره خبره کوو ان شاء الله صحیح دی عادي چې دغه کوي لګ لار ورکړي جی مهرباني دی وکړي کم سړی چې چالاک دی او هغه رسیدونکی دی نو هغه سره ډېر ریکوست کوي او دغه نه کمې پیسې اخلي خو کوم سړی چې ضرورتمند دی او غریب دی نو هغه چې په څه کې لاندې کوو که زرې ترې واخیستې که دوی ترې واخیستې که پنځه ترې واخیستې اول ورته 1500 پورې وایي او خو چې 100 پورې رضا شو که نه هغه ویرېږي نو بیا به لازمي د تېښتې کوشش کوي مطلب د خان نواب نه اخلي خو د غریب نه اخلي د غریب تبعی ده تاسو څاروي خرڅ کړئ سار نه ما یو هم نه دغه یو څاروی مې راوستی دی هغه هم لا نه دی خرڅ شوی دام خو چې 15,000 پکې ورکړی هو دام خو غواړي چې یاره 15,000 روپۍ بلاله راکوئ زه الله دې رحم وکړي ستا غږ مو کېښودو کې مو ملګری ناسي د سوري تساید څنګه چلې ورو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سوداګری او نو سم راوستي څه دي سیرلی دي او خرڅم تکلو سم کار ته کلا ولال سیرلی مو وخت کنه استاد او څو سره کې دي یاره د 50 نه بار دي خاطر دي بدی خو نن یو 200 کله وړاندې دغه کېدو غټ څنګه هغه بیل مو خو بیل سم خرڅ کړو او خرڅ گزاره وشو او گزاره څنګه اجي صاحب خی
خیر د الحمدلله ستاسو دعاګانې حالات سری کټې راوستې دي نه شیرلی دی زما تاسو نوم دا غړ سیرلی دي او د دې یو نرخنامه سره د دې یو نرخنامه د 40 نه واخله 70 پورې 70 دا ولې ګرانه بده غوځي یو 100 بس نه ورګو غړ وایي دا ماشاءالله خلک مالدار شو سی ګران خرڅو او لکه غریبي هم نشته اوس غریبي نشته او د خلکو داخلي ولې وازی نه ولې دا شي کمزوري عادت دې سره او کنه دا واخلي عادت کدی چرته خاوني ولا کنه خاور زیونی ولا دې ته بخمه لا یو خو مالدار دی لکه سخت ډیر نه مخ کنه او د کم زی زه د مسکینی رنه دي جان دي خو ته خو هم ډیر دلر نه نو سره خرڅ لګو الحمدلله ته هم حاصل گزاره وشو سو میله دي دا نن راوتی سنن سره زه خدای به خیر ګلا ورځ شته یو ورځ شته د درې ورځې شته چې شته یو 200 کګا کور علیږي ها ټیک ته ترې میله کنه 200 د مر خوشاله سردار به ډیر ورکو مجتا ودا روزګار کا ما په خپل پنشنیم پکې شو څو کال دا روزګار وګړي بشر 15 کال مطلب پنشن دې پکې واغس یار بس پورا شوی دی ها نو څنګه چې ملي سروي راوستو او سارو مې سونه راوستو یار 10-15 سال پوتلا یار سو لاړ سو واته دا وړه سروي تل چيلي ملي ګړي وغیرہ او بد قال نو البته ملي نه ساتو کې دل تراولي یار بس وال ته می خو کم دې ملي جوالته راځو و زیات کله تم راځي خیر شه یار بس وخت یې شو ګرځیدا مرزیدا غاله کواله ته ګرځیدا نه شو ډیر کنه میلو کو سره کار وګار ماشاءالله تاسو په کار کې ان پاتې اداره تو وایي خدای روزګار کې کنه مخکې سره ټول وسري سونه اضافه وکړه غل یار بس مخکې ریټونه خو او وسو ګران دي خو بس وسو چاته وایي هغه څه نشي او بل یو چې ګران دي سره یو چيله یا بيزا یا ګډ وساتي کالي وساتي چې هغه 30,000-40,000 روپۍ نه کوي هغه نه خرڅي او حالته درته خلک دی راشي هغه دا ریټونه نه ورکوي او دا ګران دي او نور ریټونه تاسو ته پته دي زغونه هر ګران دي بالکل زغونه په ملي کې ډیر زیات وګرځیدم کنه مال غاک په نظر نه راځي ټول سوداګر دي نو سوداګر دی هغه سی یو غاک راځي یو هغه دي چې بیا وته وایي چې هغه په دې ریټونه نه دی هغه یو واپس دی هغه دا تیز او هغه له تاوان ما په زیات تر خلک ګلې مو په چارج نه غاخونه پورا واغم بګرا وستي دام به سر او خرڅي کې کوي به خلک لالچ لپاره پټي یار وي دا یو سړی کور مالي ته خو هغه وایي چې دا غاخ نه دی کلی هغه ته پته ای کنه او بیپاری سړی وایي چې غاخ نه کلی دی عمر پوره ده نو په لالچ لپاره چې غاخ نه کلی نه دی چې عمر پوره کنه غاخ نه بیا خود نه کی نو عمر د څه څوک په دغه نشي کنه ادبار د څوک وایي کور مالي ته هغه به ادبار وایي دا دغه دی وایي ما کور سره دی او ما ته پته دی عمر پوره ده نو چې ټول د بیا هغه ساته وسکتي خو خپل لالچ لپاره بالکل زه لا خوشاله غړي خسته خبره دوه ډیره مهرباني